روح المانی تفسیر دا لیکلی دی چې کم څوک تعمد پدې باندې کوي چې دا پیدا شي فإن ذلك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله تعالی منه چې قصدن دا پیدا شي وي کوشش پکې کوي دا خو خالص ریا او منافقت ته د خدای په ذات استعاذہ غختل دغه حال نه پکار دی. رد میمونی رضی اللہ عنہ علی هذه السیما السوداء ابن ابی شیبہ سمر لو انسان دے پدے ٹاپا باب لگئی باب من کرا یؤثر السجود فی وجی چاچ بد گانا لیدا دا چ تندی کی ٹاپوشی اول جلد 293 صفحہ پدے کی د میمونی رضی اللہ عنہ قول پیش کی. حدثنا عمر بن ایوب عن جعفر بن برقان عن یزید بن الاسم قال قیل لمیمونہ الم تر الى فلان ينقر جبهته بالارض يريد ان يؤثر بها اثر السجود فلانی ته خیل نه ده ټکای دا تندې پزمکه باندې دې د پارچ ټاپه کې پیدا شي فقال داه پردا لعله ملح نبریا کاروي دې د پاره ودا کار کوي. اتم رد مجاهد رحمت الله علیه هذه سیما السوداء سنن بهقی کبرا رساله کې خوشترا ټولی کنه ما لگا قتلی و لفظ په لفظ ترجمه کړی دا کوم زینو کې کدو درې ټکی عبارات د باچا صاحب د مترجم خپل وی نو هغه سره تعبیر کوي په دې باندې چې دا زما الفاظ دي زدا سوایم او څه قوسم ورکي هغه به دا غ الفاظ دي زمانه دي او باقی نور ټوله ترجمه شوی دا. نو رساله خو وړه ده کنه خدن نه بزو انکار پکې ډیری ها یو د پنجابیانو کتابونه ګور هغه چې دومره حواله درکې دا غنه 15 جلد کتاب جوړي بیا خلک وې د پلانی صاحب دومره کتابونه چې غټوي مونږ نو دغه نه ډېر غټ شی جوړیږي دا ټول عبارت چراغلو تحقیق سندی را او مونږ شی وړو کې د رساله ده کنه چې حجم وړو کې د علم پکې غټ پروتي. رد امام مجاهد رحمت الله علیه هذه سیما السوداء دای پسو باندې درکړه درته چلوې بازار کې پسوي بازار کې 50 باندې خرڅي خاص سنن بهقی کبرا مړه پسلوي خورزي دا ډېر واخلې دا چې تخپل عوام ته ورکې امامان یې کنه بس مقتدیانو کې چې کوم امیر صاحب نه ډېر تنګ پښتو دا سم دا ورکې صاحب دا لګو ګورې بیا یا بم فاخره وشړي یا باغه سم شي. سنن بهقی کبرا دویم جلد 208 صفحه دلته وسردود تغوک شخان د امام مجاهد صاحب څنګه رد کړي. اخبرنا ابو نصر بن قتاده انبنا ابو منصور العباس بن فضل الدبي الهروي قال حدثنا احمد بن نجده قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لمجاهد سيماهم في وجوه من اثر السجود اهو اثر السجود في وجه الانسان دا دغه اثر دی چې مخ د انسان کی راضی فقال الله امام مجاهد ویدانا دے ان احدهم يكون بين يديه مثل ركبه العنز یو کس مونږ ګورو چې داغه تندی کې د چیلې زنګون پشان چاپوي وهو كما شاء الله يعني من الشر هغه شان خدای ته پته ده چې څومره شری وي لكن نو الخشوع انظر تفسیر تبرید و اشتمجل 243 صفحه دارنګي ول سمجل 309 صفحه. دویم روایت کې بیا داوین لا دغه نه د مراد ان احدهم يكون بين عينيه مثل ركبه العنز هو اقصى قلبا من الحجاره دا غزړه د کاڼي نم سختي زړه د کاڼي نه سختي دا ټاپه بکی. الکشف البیان د سالبی دولسم جلد 243 صفحه. قال منصور سالت مجاهدا قولی سبحانه وتعالى سیماهم فی وجوههم اهو الاثر یکون بین عینی الرجل قال لا ربما یکون بین عینی الرجل مثل رکبت العنز د یو سړی تندی کې د چیلې زنګون پشان چاپوي
وهو اقصى قلبا من الحجاره اغد کانی نمزر سختی لکنه نور فی وجوههم الخشوع دا نور دے دغه حواله چې زړی د کانی نم سختی وټا پور کیوی تفسیر قرطبی 14 جلد 243 صفحه کې ذکر کړی دا دارنګ علوسی رحمت الله علیه المانین النسم جلد 213 صفحه تفسیر بحر محیط لسم جلد 99 صفحه بحر مدید شپږم جلد 98 صفحه المحرر الوجیز شپږم جلد 125 صفحه دریم رد امام مجاہد کئی فی روایت انہو اقصا قلبا من فرعون دا ٹاپا چور کی زڑی دا فرعون نم سختوی فتح الباری دا ابن حجر اسقلانی دیر لسم جلد 399 صفحہ قال منصور عن مجاہد التواضع مراد دا بیاوائی چے ما ورتویل منصوروی ما ورتویل ما کنتو اراه الا هذا الاسر الذي في الوجه منصور ما مجید توی ما دسی گمان کیو چی دا بدغا ٹاپوی پتندی کی فقال ما تا ما مجید ویل ربما كان بين عيني من هو اقصى قلبا من فرعون دیر کرتی وی دا ٹاپا پتندی دا هغه چا کې چې زړی د فرعون نم سختی دغه چې اقصا قلبا من فرعون ویلی بحر العلوم د سمرقندی سلورم جلد 103 صفحه کې ذکر تفسیر ابن کثیر سلورم جلد 285 صفحه ابن کثیر هم دا عبارت نقل کړي چې امام مجاہد ویل چې دا اقصا قلبا من فرعون سنور ردود دا چی دا سی ویلی لیس لسر فی الوجہ پا مخ کے اثر نہ دے لیکن الخشوع اغم رد امام مجاہد جوڑی گی چی دغا معنا نہ دا مراد چی خلقو اخستے دا دارنگ ابن ابی شیبہ پاول جلد 203 صفحہ کی دا حبیب بن ابی ثابت روایت پیش کی قال شکوت الى مجاہد الاسر بن عینیہ مزدب بدرات لوکن شاگردان بچے وطناسو چاکے بچے ٹاپاوا سڑے وی دباواو منگم دا سمر ناس دی یو کم ٹاپا نخکاری یو کم نشی یو کال راتا یو ناس تو تندی کی ٹاپاوا چی دا مسئلہ شروع شو نا پٹکے رو را کزو دا سے بس و دی آخرہ کیا ٹاپا چرتا پٹے دا آخرہ کی دا دل تکی خدا او دا طالبان چې یو روایت تیریږي مغه طالب ته ګوري ما او هغه سره د تیخت لار نه وچ ام حیرانو چې په دې ورځ ستر عالم چې سره راغلی نه نو اوس یو کې نشته دا او چې کوم اهل سنت او احناف دی وی کې دا شی نه خپل د اهل سنت او مشایخ ګوري کې دا شی نه وی ډیر منځونه کوي دا لوی لوی پیران مشایخ او که په پنجاب کې چا کې پیدا کیږي او پیدا شوی هغه دعوت اسلامی په جال کې گیر شوی او که دلته په کم پیر سے بیا شیخ کې پیدا یا هغه تبلیغی جماعت په جال کې گیر دای سره بټچ دې دو جماعاتو کې چراغیر شیدا سيزونه پکې پیدا کیږي دا دعوت اسلامی والا یو زلدل ترالس در لسوار لس کاله مخ کې خبره ده 12 کاله وکیږي ندل ترال زناستم ما درس کو لو دا سیروزی تراغی دیو سوالس پنزلس کسان ویدا صدیق اکبر مسجد دے مویاو خدمت وی مونگ دا کراچی نراغلیو والتا مرکز کی مونگ تا دا نمرا کولے شوے دے اسی ارامین دے مرکز کی متپتر چدل تیو ملاسب دے تبلیغی جماعت سر اوران دے نتاسو بپریدی ورشے پس نوزدہ رالا نو ما ورته دلتا په نمبر 3 کې صدیق اکبر یو بل مسجد دی دا غلی کله ریزل تلاش نو روان شو چل تلاړه لګرستو بیا رااله ویننه غنه دی دا جماعت دی نو میا کاغذ راو خو دوی ګورستانوم په کې لیکل شوی مې دلته خو زه تبلیغ کوم کنه بس تاسو ضرورت نشته نایو आवाज راکې چې مولانا سے مونږ درود والیو مې زه دې پیژنم چې درود والی خو بس دلته زه نشته ځا ما وشړل
دلته موږ صفا کې تبلیغي جماعت اډه ده نو هلته ورل هغوی ورته ځای ورکړه 3 شپې تبلیغي امیر دعوتونه ورته کړي او دا کشران تبلیغیان یې داسې غصه وي دا بریلیان یې هلته دیره کړي او هغه مشرانو به ورته وي دا د دین کار کوي د سره کار مه لرئ دا په خپلو کې ټچ دي ګورئ دا عمرای نه دي ښه پوه دي چې یو میشن دی یو مقصد دی پیسه برطانیې نه موږ ته را روانه ده او مقصد دا چې عالم بدنام شیخ بدنام مجاهد بدنام دا 3 مقاصدو ته دا راغلي او ښه پوره کفار په دغه میشن کې کامیاب شو ته دې 50 کاله د بخاري شیخ الحدیث که نه او ته یو ګاډي ته پورته شه نو په تا باندې آواز کېږي امیر صاحب دلته کښېنه دا به ستا لقب او چې کوم سړي 3 ورځې تېرې کړي هغه به م امیر صاحب هغه او چې څوک ګیره لري که نه او هسې غلي هغه م امیر صاحب او شیخ الحدیث م امیر صاحب نو دا علم خو دغسې بنیاد ویسته د علماو او مشایخ خو پرېږده خو اول قدم هم دا تربیه ورکوي چې دا د شرک اړي او مجاهدین خو چې دا خو په دعوت پې کار کېږي وي دې ته څه ضرورت دی که نه دې ته څه ضرورت په دې اخري کال باندې چې طالبانو شکست وخوړه نو هلته اجتماع وه د واړه اختر نه بعد نو د ملا صاحب د خوا نه څه وفد راغی دا عبدالله ضعیف د عبدالسلام ضعیف صاحب په لاس باندې دا خط لیکلی شوی ما ته هغه طالب حکایت وکړه چې عبدالسلام ضعیف صاحب په خپله ما ته دا قصه وکړه چې مونږ ته صرف ملا صاحب وي زه دلته سفیر وم چې تاسو دلته اجتماع کې خط ولیکئ او کسان وفد ولیکئ او دوی نه مطالبه د دعا هم ترې وکئ او د چندي مطالبه ترې نه وکئ چې دا ډېره غټه اجتماع ده که لږ کومک واچي 10 روپۍ هم ډېر شی جوړي نو ما دا دغه ولیکل عبدالوهاب صاحب په نوم باندې او څه وفد مې ورکړ او د جماعت اسلامي څه کسانو دوی ته یې ورکړي چې دا تاسو ویس هغه چا عبدالوهاب صاحب ته پرېښودل نه بیا هغه اوصاف اخبار هغه مضمون د هغه ټیم راخستی و بیا چې هغه کوتکونو والا وې نه پرېښودل خو شور جوړ شو بیا جماعت اسلامي والا ځان یو ځای ته ورسولی و بیا یې عبدالوهاب صاحب ووایي چې دا څه شور دی څه مسله ده وی دا څه کسان دي وفد دی خط راوړي تاسو ته وی وفد مه راپرېږدئ خط یې راوړئ خط یې چې راوړو چې عبدالوهاب صاحب خو دی اکثر خو چا به راویښ کړی نو هغه او دی هر وخت مونځ هم په خوب نو هغه دا ډېر رامیان دي تصویر یې ورته خوب کړی دی یا په خوب کې دی چې ګینې دا خو تصویر نه پرېږدي دا موږ پټ ته ایستلی دی بزرګ دی وی نو دا چې ورته خط راغلی چې خط یې کتلی دی چې دې کې د جهاد خبرې دا خط یې په دې ځای باندې شلولی او لنډی یې غورځولی او بیا خپله پاڅېدلی و چې دا دور د دې خبرو نه دی چې کافر په دعوت او په پسته مسلمانېږي توري ته څه ضرورت دا مضمون بیا او صاف اخبار د هغې اجتماع راخستی و او خور کړی و عبدالسلام ضعیف صاحب په خپله دا اوس هم څه علما وفد چې ورشي کله هم تاسو کابل ته لاړئ د سم ملاقات او تاسو ورته وایي چې صاحب دا تبلیغي جماعت څنګه خلک صاحب دومره تپوس ترې نه وکئ نو ضعیف صاحب به تاسو ته خپله دا قصه راواخلي چې یاره دا ډېر بېدینه قوم دی او دا چې دی مونږه د جهاد د چندې دپاره او د دعا دپاره ورغلي او دی مونږ خفه کړي ټول پرې اوس پوه دي خو زمونږ یو کیسټ چا شاه منصور ته وړی و شیخ صاحب ته شیخین چې دي هغه شیخین وړه دوره چې درس کوي دی ته وړه دوره یې ورسره کوله ما ته طالب حکایت کو کیسټ مې ورکړه شپې کور کې اورېدلی او سهار راغی ما ته وي طالب جانه دې خوا راشوي کمره کې یې کېنولم ما ته وی چې دا څه خبرې دي مولوي صاحب کړي دقه زما عقیده ده تبلیغي جماعت ما خو زه ده ته حیران یم چې دې دور کې دا څومره ډېر دي دا مقابله څنګه کوي زه دې ته حیران خلک اوس نشي کولی ډېر شوي دي تیم ډاګۍ مولانا صاحب سره بوډنۍ کې پروګرام و د تقریر و زه ناست وم یو څو نفر کمره کې ناست نو یو طالب ته وویل چې صاحب ثوابۍ نه ورسره راغلی و وی صاحب هلته مونږ ترجمه کوله تبلیغی امیر صاحب وی چې دا قرآن کریم اجتماعي کتاب نه دی تبلیغ نصاب اجتماعي کتاب دی او دغه بند کوي دا به درسیږي نو شیخ صاحب ته دا خبره وکړه نو شیخ صاحب داسې اکثر چې ناست یې داسې سترګې پټې وي چا ورته زور هم کو
نو سر راوچت که یو خوا بل خوا یو کتل چې څوک تبلیغي خو ناس نه دی وی کتل بیا وی دا خبر چې تا ما ته وکړه که دا یې کړي دا خو یقیني کافر دی په دې باندې چې تا فضل اعمال د قرآن کریم په مقابله کې مفید ګڼي نو دا خو یقیني کافر بیا یې سر ټیټ که غلی وغلی بیا راپورته شو یو خوا بل خوا یو کتل چې څوک خو نشته وی ما په حدیثو کې لیدلی و چې فتنه عمیا یو ړنده کڼه فتنه به قیامت نه مخکې پیدا شي وی د ړندې کڼې دا مقصد دی چې علما او عوام بړاندې یو پکې روان وي وی زما یقین دی چې هغه فتنه د تبلیغي جماعت دا د ډاګر شیخ صاحب نه بذات خود زما په غوږونو ما واورېدل او ما ته د خبرې دومره خوند راکړ چې هغه ټیم سره مې لاس کې څه جب کې وه مې راواخیستل تحفه کې مې ورته ورکړل مې دا خو د سمه خبره وکړه خو کش کې دا خبرې په منبر کولې نو اوس به دا مشکل دومره نه وی جوړ که نه ډاکټر شلی شاه شیخ صاحب د هغه بیان په ثوابۍ کې یو جهادي تنظیمي جلسه په هغې کې شوې د طالبانو په امارت کې په هغې کې د هغه بیان دا دی چې امر بالمعروف نهی المنکر تبلیغي جماعت چې کم کوي دې ته نشي ویل طالبانو ته ویلي چې امر تعریف څه شی دی قول القائل للغیر على سبیل الاستعلاء افعل طالبانو ته وی شرط پکې استعلا ده که نه ده وی چې آو وی دوی خو سوال کې استعلا کمل وی امر بالمعروف هغه ده چې طالبانو اعلان کړی که مونځ کې ښه ده کنې کوتک در پسې راخلي استعلا هلته ده او نهی المنکرم قول القائل للغیر على سبیل الاستعلاء لا تفعل نو وی امر بالمعروف نهی المنکر چې په تبلیغي جماعت څوک چسپانې غلطه کوي وی دا نه دي دې کې استعلا نشته دی وی دا خو سوال کوي ټول یو بل ته هغه هم ښه تاویل کړی که نه نو یو علمي رد ور باندې کړی هغه خپل انداز کې په دې باندې ردود کوي په شیخ حسن جان صاحب د هغه کیسټې موجودې دي هغه ور باندې په دې ضمن کې رد کوي هغه وایي چې دی د اسلام دا دانچه چې کم دی په تبلیغ او په شپږ نمبرو منحصره کړې ده دا فکر قاصر دی دا هم ښایسته رد دی او رښتیا دوی داسې کوي چې دوی د شپږ نمبرو نه اخواته اسلام او دین نه ګڼي او دین هم دا ګڼي او همدا کشته نوح ګڼي که دغه کار چا کو مسلمې ګڼي که دا نه ګڼي نو بیا وایي وی زه چا سره مېلمه وم چارسده کې وی سهار مونځ ته لاړم یو امیر صاحب بیان کوي بیا خپلو کې یو بل ته وي چې دعا وکړي خدای تعالی دا مشایخ هم د دین کار ته قبول کړي وی ما یې زه بل څوک به یادوي بله ورځ بیا لاړم بیا ناست یم بیا امیر صاحب لګیا دی دا مشایخ وګوره بخاري په دې شیونو وخت تېروي دعا وکړي چې خدای دې خپل دین کې قبول کړي زه ورپاڅېم ما ورته زناوره هغه دا الفاظ زناوره دا بخاري درس ولې د دین کار نه دی راته وی چې نه دین دغه چې تاسو مونږ سره لاړ شئ دې کار کې کار وکړي نو بیا هغه طالبانو چټونه ورته رالیږلي که نه چې صاحب تاسو د دې په مطلب پوه نه دا هغه بیا دی غوسه شوی دی خندا کې ویلي دي کتاب المغازي دی وی چې طالبانو وی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی چې غزوه د بدر ته مجاهدین بولی دي کسي روزه ته لګري دي غر خلکو خاندي ور سره طالبان به وی چې غزوه بني مستلق ته روان شوی کنه چې لیته لګري به دا سه پدې شکل پر لګیدل خپل انداز کې اغم خپل خواري کړی د چې د خلک پوي کې د خلکو نه چې د دې دا فکر قاصر دی دا دین راخسته شپږ نمبرو کې دا سينه خدا څنګه چې دا ټول غلی پاتې کیږي دیوبند التا د دیوبند په مینه دوی نه نوتی دي او دا شک راوته اغزینو بس داخله د غزي کې بند او بریلی علما چې د دعوت اسلامی نه غلی پاتې کیږي بریل فالته اوس بریلیان دی غي سره څه چلو او خبر نه دي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په درود کې څومره بے ادبی وکړه شین پټکی چې کله یو باتروم تلاړ شي کنه نو دا دوی امرا شیدل تورته ولاړی مدینه دا د دوی आवाज هغه لیټرین کې ناس دی ورته ته مدینه چغي وي تاسو تجربه وکړئ دا تاسو نه وکړئ د دوی دا کار رسالې دی ما یو درلس را پیدا کړی نو په دې غاړه دا فیرز د سکر خی کنه دا ډول لپاره کر خی نو دا سي جدول نو کرخه نه وا دا عرب پانی ګر چاپېرې مدینه لیکلی مدینه دینه کرخه جدول جوړ کړ نو دا په دغه سيزونو په صلوات سلام نه اروبانی بریلیان خوران دوکک او بریلیان څه حضرات خو خدي خو ګوري چې الصلات والسلام علیک یا رسول الله دی ورته وی کنه
او نور ورته کناټو ته تاسو کوته کونی سواهای بس دی وینا دا بزرگ دی صلوات سلام وی کنه نو دومره حمقا پکې دي چې لکه صلوات سلام باندې صد دوکه کېږي نو عقیده خو یې موږ چې عقیده څنګه بس یو الصلات والسلام دا خبره کوا نور چې څغل خوري به خورا بیا دې قرآن نور لاندې دي بیا نور سنوي ما سره اوس پس شي وران دي ویته چې تقریر ته پاسيږي الصلات والسلام علیک یا رسول الله علینا ویا لکه دا فرض دی اوس تقریر کې ویل ټول بریلی حضرات رانه خفدي دا وی بیان کې چې پاسيږي دا نه وی او دا وی نه چې زبرېلې منو ولی وای چې زبرېلې ما استاد می بریلې او پیر می بریلې او د بریل د کلی ما کده وطن ما په کم نسبت زبرېلې ځانته وایم زبرېلې مسلک نه غنم نه بریلې ولی وایم ځان عثمان په دې خفدي وې دا بریلې ولی ځانته نو یو راته ټلیفون کو کراچۍ نه وې کته سم رمضان دغه کې نو خلک خود ته بریلې وای کنه مې خلک خودل تماته شیم وای او خلک راته مشرکم وای به تیم راته وای د خلکو په ویلو خو غنم ز په ځان نشم کې خدای کنه لوی فساد دیوبند او دیوبند بریل فساد نو د خلکو ته جوړ کو اخوی داری وی د دین خدمتونه دواړو کړي حنفیت خادمین دي دواړه بس دومره فرق یو چې په دې بریل تصوف غالب او په دې دیوبند شریعت غالب شریعت طریقت نور دا د سينو چې ګنی هغه کافر یا دا کافر د سينو چې ګنی احمد رضا خان بریلوی ګنی د کفر اډ خلاصه کړي ولکه دا دیوبندیان چې نظر لري دا بازي چې یا مشرکو یا کافر نه هغه یو حنفیو دا غ فتاوا رضوی وګوره اول نه اخره پوری د حنفیت نه نوزي او خق قوی دلایل د احناف او یو کلک حنفی دی څومره چې هغه حنفی دی دومره لا دانور پکې کلک نه دی خق کلک حنفی دی رستو دا غینه خلکو قصه جوړ کړه میشن ته جوړ کړه ډلې ته جوړ کړه مسلک ته جوړ کړه د خلکو زیته دی راغ سره هغه دا نه دی وی هغه د شیګانو په کفرم دلایل ویلي د شیګانو په کفر دلایل ویلي او سره شقته بریلیانو ته شقونه دی احمد رضا خان بریلوی د دې نمونه تاسو کتلی سجاد نقوی هلکه در شیګانو تخلص نه دی دا ځان تک دی او ټول چې چرته وینو رضا به پکې راځي نو که چرته احمد رضا خان ته منسوبه خو بیا ملاخه ده او که امام رضا ته منسوبه هغه بد سړی نو خو د شیګانو امام خو کنه نو دغه فرقونه خو کول پکار دي د دې د القاب او د دې د نمونه د پنجاب د بریلیانو ټول نمونه تاسو ګورئ شیګانو نمونه ځان ته خي القاب دا غي هغه شیګانو القاب ځان ته وضع کړي یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی کنه زه دیو خوړه مغوچ او تبه وای چې غوچ او مغه قصه را وس سمي دا زړه راته پوخ کړی دی کنه او چې سنوایو بس خالق نه یریږي چې سوایو دوی ته حیران شو جانبین به خفای نو دا دعوت اسلامی چې کوم دی خطرناک تنظیم دی اعلانن مونږ وایو مونږ چیلنج هم بریلیانو ته پیور کړی دی مونږ سره خوا کې صبریلیان دي هغه تما په دې باقاعده خط لیکل دي چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دا عقیدہ دعوت اسلامی ساتي او تایید کې دا سرکانی پنوم باندې چې کوم بریلې ده ما باقاعده خط د لیکل درې پاڼې خط مې لیکل تایید کې په دې مسله باندې علمي مباحثه تزان تیار کا یا خپل عوام پوي ک چې دا غلط عقیده او دغه شان ته تور ټاپا چې د دعوت اسلامی او تبلیغی جماعت په تندو کې پیدا ده کم علما د دیوبند چې د تبلیغی جماعت تایید کې زمون وته چلن دي مونږ سره په دې خبرو کې او کم بریلی چې ورته قائل دي دعوت اسلامی پرچار کوي هغه تم زمون چلن دي هغه هم په دې خبرو مونږ سره کې نه دا غلطه ټاپا ده دا خوارجو نه خدا در شیګانو په تندو کې پیدا کیږي دا د سنت په اثارو کې نشتا دارنگ دا امام مجاہد سے دا ابن ابی شیبہ والجلد 203 صفحہ پا حوالہ باندے دارا حبیب بن ابی ثابت وی شکوتو الى مجاہد الاثر بین عینیا شکایت میں ہوکو ندے ٹاپی چی دا پیدا نشی فقال لی اذا سجدت فتجاف چا دلتا فتخاف ویلے چا فتجاف ویلے
ابن بطال په شرح کې فتخاف ته ترجیح ورکوي والمحفوظ عندي بالخا فتخاف معنا خفف نفسك وجبهتك على الارض دا خپل ځان او تندې پزمکه سپک دا زور مور کا ورتا نهم رد امام شعبی رحمت الله علیه علی هذه السیما سودا ابن ابی شیبہ والجلد 203 صفحہ کے ذکر کړی دی دا بعض حقائق موږ د مجبورۍ نه وایو چې دوی نه پوهیږي په خپلو خوبانو ډېر مسائل داسې دي چې هغې کې به بریل موږ سره متحد وي او هغوی به هم هغه مسله پرچار کوي موږ به هم کوو خو موږ په دې نیت نه ده کړې چې زه د بریل خادم یم هغې ته خدمت کوم موږ د اهلسنه والجماعه د حنفیت تایید کوو که یوه مسله به بریلیانو خپله کړي او هغه د حنفیت وي او هغې ته پکې فایده ورځي وردي شي هم احناف دي خو زه د حنفیت معاید یم د بریلیت او د دیوبندیت معاید نه یم که څوک په دیوبندیانو رد کوي د دیوبند په بعضې کتابونو کې خبرې دي بریلیان پې اعتراضات لري هېڅ پرتوګې موږ نشو جوړولی ما پکې غلط تعویلات کوئ او ما یې پرتوګونه جوړوئ یو چا غلط تعویل کړی خو وایي چې غلطه یې کړي که نه بس بدې کړي دي چې داسې یې ویلي نو د بریل د خوا نه د دیوبند په کتبو اعتراضات دي هغې د اعتراضاتو کې چې کوم څوک تعویلات لټوي چې نه دا یې ښه کړي دي او د دا تعویل او د هغه تعویل بد کوي خی نه دي کړي غلطه یې ویلې بعضې خوبونو نه د اخذ نه کوي خوب داسې چې هغه تعبیر لري تعویل لري او د هغې نه سوا بعضې کمزورۍ شوي دي هغلته د اشرف علي صاحب پس کتابونو اعتراضات لري دا دې خواته د اسماعیل په کتابونو باندې اعتراضات لري اسماعیل چې کوم دی دا شاه محمد اسحاق صاحب زوی شاه عبدالعزیز صاحب وراره دی شاه ولی الله صاحب نوسی دی خو دته که څوک حنفي وایي بد به کوي دا په دې کورنۍ کې علي حدیثو ده به رفع الیدین کول په دې رفع الیدین شاه عبدالعزیز صاحب مناظره ورسره کړې وه نو دې باندې دیوبندیان نه غولېږي په اسماعیل شهید باندې چې ګینې دا اسماعیل شهید پسې ولې خبرې کېږي ښه کوي چې خبرې پسې کوي د هغه ته کتابونه مطالعه کړه د هغه او د علي حدیثو هېڅ فرق نشته دی څه عقاید چې علي حدیث لري او تکفیر د امت مسلمه کوي دی هم کوي نو داسې بعضې اعتراضونه بریلیان د دیوبند په کتابونو لري بعضې بې ځایتۍ کوي لکه محمود قاسم نانوتوي باندې اعتراض کوي بې ځایه دی هغه باندې دا اعتراض کوي چې د داسې ویلي دي ولو بالفرض که چېرته نبي پیدا شي نو ختم نبوت کې تاثیر نه پرېوځي نو اعتراض یې دا کړی چې نبي خو پیدا کېږي نه ده ولې داسې ویلي ولو بالفرض که نبي پیدا شي دلته داسې ویل پکارو ولو بالفرض که مدعي د نبوت پیدا شي نو ختم نبوت کې تاثیر نه پرېوځي الفاظ روغ داسې دي خو د غریب هم دا مقصد دی مقصد یې هم دغه دی چې دا کتاب یې په ختم نبوت لیکلی دی ولو بالفرض که چېرته نبي پیدا شي نو نبي خو نه پیدا کېږي دوی دغه لفظي تنازع کې دا غریب راټینګ کړی دی وګوره دا وایي د ختم نبوت منکر نه دی هغه وایي ولو بالفرض والتقدیر که چېرته مدعي د نبوت نه دی ویلی نبي پیدا شي یعنی نبي خو نشته یو سړی وایي زه نبي ما نو ختم نبوت کې تاثیر نه خبره د هغه روغه ده خو دغه الفاظو کې د نبي په ځای مدعي نبوت پکارو د یو مؤمن قول ته به تاویل کې که نه خو د هغه مقصد هم دغه مدعي د نبوت دی نو دا اعتراض په محمود قاسم نانوتوي بې ځایه دی که څوک یې کوي بې ځایه دی او مسله د امکان الکذب چې د خدای تعالی نه دروغ ویل ممکن دي دا چار چا چېړلې بدې کړي دي او د دیوبند په علماو کې چا پې قول کړی دی بریلیان پې اعتراضات لري بس دا غلطي ده د هغوی او د هغې دپاره پرتوک جوړول ښه کار نه دي د دیوبند بعضې علما په دې قایلو د امکان الکذب په مسله کې چې خدای تعالی دروغ ویلی شي که نه شي نو قادر دی چې دروغ ویلو باندې ویلی شي نو دا د خالق د ذات سره ډېره بعیده خبره ده او د دې نه چې ان الله علی کل شیء قدیر لکه دا بې ځایه خبرې ولې چیړي بل سړی به تپوس وکړي په خپل شریک قادر دی که نه دی اوس به ته دلته دا وایي چې په شریک هم قادر دې ځای کې تمهید دا عقایدو چې کوم کتاب دی لیکلی دي
چې په دروغو باندې په خپل شریک باندې دا سيزونه مستثنا دي د ان الله علی کل شیء قدیر نه په استثناء عقلی سره دا مستثنا دي تینه دا بدل تبیخی چیوړي نه چې په دروغو قادر دی کنه او په شریک قادر دی کنه دا سيزونه نه دا دغه مسله چیوړل دلته بیا د بیا د خالق د ذات سره دا بیا د بیانې ولی دا بحث چول کیږي چې ته په دې کې دا اعتراض را واخلې چې په دروغو قادر دی او کنه او بیا بیرته تفصیل دا وږي چې په دروغو هم قادر نه د دیوبند بعضی کتابونو کې دا الفاظ دي د امکان الکذب خبره ده دا غلطه ده چې هر چا کړی ده بعضی بریلی حضرات مونږ ته په ټلیفون دا وایي چې د دیوبند دا څه عبارات دي تاسو یې تایید کوئ او مونږ تایید نه دی کړی مونږ تایید نه کوو د هغې دا غلطۍ دي دا خامۍ دي او موږ د دیوبند متبعینو ته دا وایو چې د هغې نه پرتوګ مه جوړوئ کم یو شي کې جوړیږي لکه د محمود قاسم نانوتوي سره دوی عزت کړی نو څومره تعصب بیا دوی سره دوی نه روان دی په دلته نمک منډۍ کې یو طالب راته قصه کولی و بریلی موږ سره په سبق کې و او په ټکي پوهېدم نه هغه هم پېژنم چا چې دا خبره کړې ده نو ناستو کلاس خلاص شنو باتروم ته ته نو وای ما ته وی دا کتابونه لږ واخله دیوبند ته ځما دا کتابونه واخله دیوبند ته ځما نو لیټرین ته دیوبند وی نو دومره تعصب د بریلیانو نه بیا روان دی چې اوس دیوبند ته لیټرین ویل باتروم ته روان دی دا کتابونه وساته زه لږ لیټرین ته ځم زه باتروم دا دیوبند ته ځم کنه د دوی بیا دا عقیده ده چې دیوبند د کفر مرکز دی دغه غلطه خبره دیوبند د کفر مرکز نه هغه د علم اډوا د حنفیت اډوا دا چې په منتها کې هر یو ځای بدلیږي کنه موږ او تاسو ټول امتیان د نبی علیہ السلام اول صحابه څنګه تابعین څنګه شو رستو څنګه شو وس څنګه شو بیا به څنګه ګور راوته د یو مرکز نه یو او په منتها کې را کې څومره ډلې پیدا شو څومره غلط خلق شو ناکابر نه بدنامول په کار پدی باندې مدرسه د دیوبند کفر اډنوا د علم د حنفیت اډوا او دغه شان د بریل مدرسه د شرک اډنوا د حنفیت اډوا لا عقل پاغي تصوف طریقت غالب او په دی باندې شریعت غالب وسم داسې دي څومره بریلی مجازي چې دي طریقت کې ننوتی دي څومره دیوبندي مجازي چې دي شریعت کې ننوتی دي دا هغه ځنم دا مسله دا شان تر روانه وا او دا اصل کې د شانور شاه د شاولی الله صاحب د کورنۍ نه دا مسله جوړه وا شاولی الله صاحب دو زامنو شاه محمد اسحاق شاه عبدالعزيز دا شاه عبدالعزيز صاحب چې دا طریقت په غالب او شاه محمد اسحاق صاحب باندې شریعت غالب دیوبند شاخونه ټول شاه محمد اسحاق صاحب ته رسیږي او د بریل شاخونه شاه عبدالعزيز صاحب ته رسیږي دا بیا په شاولی الله صاحب کې راغونډيږي سره بیا د یو ځین راوتی دي نو چا استاد چې طریقت ته زور ورکوي خپل شاګرد طریقت ته مایلي او کوم استاد چې شریعت ته زور ورکوي شاګرد شریعت ته مایلي دغه یو فرق د دې مینس کې وو پر صفحه